په 8 هابټس اف سکسسفل پیپل کې یو جالبه قصه راخیستې ده. په قصې کې روایت داسې دی چې یو قومندان په خپل یونټ کې په خپل هغه کوم بخش کې چې کار کوي ډېر زیات کامیاب او خلک ترې خوشحاله وو. تل به یې خپل بخش کې نوآوریانې کولې، ابتکارات به یې کول او د هر مامور به له بل مامور څخه غوره و، یعنې ټولو ترمنځ یو رقابت موجود و او هر یو کوشش کوو چې د بهترو نه بهتره وي. نو بیا چېرته د لیډرشپ یو ټرینر ورسره نه پوښتنه کړې ده چې لکه تا د کامیابۍ راز په څه کې دی. هغه ورته وایي چې ما پلار چې کله مړ کېده نو هغه زه ځان ته رانږدې کړلم او یا هغه په سختو شېبو کې یو خبره راته وکړله چې هغې ما ټول ژوند بدل کړل. خبره دا وه چې پلار مې راته ویل زویه ته هېڅکله ما غوندې ژوند ونه کړې، ما نه تاسو ته نه یې تا ورونو ته نه یې تا خویندو ته او نه یې تا مور ته په دغه ژوند کې خوشحالي ورکړلی شوله. هماغه نصیحت مې په غوا کې دی او دغه نصیحت وکولی شول چې ما ژوند تغییر کړي. اوس زه کوشش کوم چې ما نن له پرون څخه او ما سبا له نن څخه توپیر ولري. زه هڅه کوم چې خپل ډپارټمنټ مې د نورو ډپارټمنټو څخه غوره وي. ما په نوې رتبې کې چې کوم کار کوم دا په دغه کې خپلې ادارې ته، خپلو مامورینو ته، خپلو خلکو ته ډېر نوي څه ورکړلی شم. دغه تلاش، دغه هڅه او دغه بدلون د دې سبب شوی دی چې ما مامور غوره وي، ما ډپارټمنټ غوره وي او هغه ما ژوند هر ورځ بدل شي او غوره شي. مونږ هم باید په ژوند کې کوشش وکړو چې نن ورځ مو د پرون څخه ډېره زیاته غوره وي او سبا مو له نن څخه باید ښه وخورو، ښه واغوندو، ښه ځایونو ته لاړ شو، ښه خلکو سره کښېنو، ښه کتابونه ولولو، ښه نوي مهارتونه زده کړو چې هم زموږ د ژوند د بدلېدو سبب شي او هم وکولی شو چې نورو ته د خیر مرجع یا سبب وګرځو.